بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ګرانو اوریدونکو، انتهایی د افسوس خبره ده. زمونږ کوم مذهب چې دی اسلام وی امن ته، او منګه یو د اسلام په امن کې، لکه اسلام یو داسې یو مذهب دی ماشاءالله چې ډیر پرامنه او صلح غواړي. اسلام یو ښه مذهب دی. بل کلم چې یو غیر مسلم یو خاکو کی یا څه ګستاخی وکړي نو موږ ټول راپاسو او هغوی پسې خبرې شروع کړو. ښه نه کوي، دا موږ ته اندازه کېږي ښه نه کوي، په کار هم نه ده. خو چې بیا یو مسلمان راپاسي او هغه د اسلام مذاق وړاوي او هغه په ناخبرو کې لکه زه خبر نه یم هغه د اسلام مذاق وړاوي، نو ډېره د افسوس خبرې او د افسوس مقام دغه شان زمونږ په پښتنو کې هم داسې څوک شته دی چې هغوی ځان په ناخبرو کې اچولی دی او د اسلام نوم بدنامول غواړي، لکه ځان په ناخبرو کې اچوي. نو دغه شان زه بله ورځ خپل دکان کې ناست یم، ما ته یو ملګري رنګ وکړو چې تاسو راشئ لږ زمونږ دکان ته، د هغوی د موټرسایکلو ورکشاپ دی. نو زه چې ورغلم نو هلته ما یو قسم څیزونه ولیدل چې هغه د موټرسایکل تیلو کې لګي او د موټرسایکل تیلو کې هغه ډیکوریشن دپاره استعمالیږي. نو هغه ما ته رنګ وکړه چې راشئ تاسو دا وګورئ چې دا څه دي. نو هغه چې زه ولم دکان کې ما وکتل، په خپلو سترګو یقین مې نه راتله. انتهایی افسوس راته وشو، خفګان راته وشو، ډېر زیات خفه شوم چې کم سړي سازون کې لکه دا چا جوړ کړي دي، ده به دومره دا نه کتلې، ده به دومره دا نه مطلب پوه شوی به پې نه چې دې باندې څه لیکلي څه نه دي لیکلي. نو ډیر زیات خفګان راته وشو. تاسو به وایئ چې دا څه دي، نو موږ تاسو ته هغه کوم چې ډیکوریشن سامان دی هغه هم تاسو ته ښیو، او کوم چې لکه ډیر زیات هغې سره زموږ اسلام لکه ډیر زیات نقصان ورته رسي، او الله دې نه کړي الله پاک خو د سلامت لري، او انشاءالله موږ به نه غواړو. نو تاسو ته زه هغه څیزونه هم ښیم او کوم چا چې دا ورسره برآمد شوي چا ورته راوړي نو هغه هم تاسو ته کسانو سره ملاوم. هغوی په موټرسایکل کې دا ولګول او موټرسایکل یې باقاعده چلیده نه. هغوی وایي چې لکه ما په موټرسایکل ښه خرچه مو کړه، کار مې پکې وکړو خو نه چلیده. هغه بیا هغه موټرسایکل والا ته رنګ وکړو چې ما خو دا موټرسایکل ټیک کړو لکه بالکل چلیږي نه. نو الله پاک وایي چې که ته ډېر هم ټیک کړي او زما داسې د اولیاء کرام نومونه یې پکې، زما نوم یې پکې، د محمد صلی الله علیه وسلم نوم یې پکې، نو هغه څنګه چلیدی شي؟ موږ تاسو ته هغه ښیو، تاسو به خپل هم یقین راشي. زه تاسو ته ښیم، زه خپل کیمرامین ته یم چې دا تاسو ته را زوم کی او ښیي. دا تاسو کتی شي دا ډیکوریشن پارټ دی، دا څنګه چې دا کلیپ دی دا تیلو کې لګي، د دې دا بیک سایډ تاسو ته زه اوس ښیم چې دې باندې څه لیکلي، تاسو دا وګورئ کتی شي. نو دومره یو انسان چې ناپوهه شو، ټیک د دا ټیم دی، د ټیم نه دو جوړ کړه، خپل مازغې په دې استعمال کړه، خو د جوړولو په ټیم کې د دومره نه کتل چې دا د محمد صلی الله علیه وسلم نوم دی په دې، دا د ابراهیم علیه السلام نوم دی پې. نو ډېره دا وګوره یو نه دی دوه نه دي، تاسو دا کتی شئ دې ته خیال وکړئ. دې ته مثال ډېره د افسوس خبره ده چې کلم زمونږ خپل د بار نه به موږ څه ګیله وکړو، د غیر مسلمو نه به موږ څه ګیله وکړو چې خپل مسلمان ورور زموږ دا کوي، نو هغوی په موږ نور هم ډاډه راځي چې دوی خپله مذاق وړاوي نو موږ هم کولی شو. نو زمونږ افیل دی دا چې څومره موټرسایکلو دکانونه دي، څومره ورکشاپې دي، هغوی سره چې دا وګورئ معلوماتو کې چې چا ورته دا ورکړي دي، د هغې کس معلوماتو کې د دې چې کم سړي جوړ کړي دي د هغه جوړونکي د هغه معلومات کول غواړي، او بلکل هغه راوستل غواړي چې ته دومره قمقل انسان یې، ته دومره نه پوهېږې چې ته دا وګورې په دې څه لیکلي دي. نو اورېدونکو دا تاسو کتی شئ نږدې نه تاسو وګورئ، بالکل په دې خو زه یم چې یو ورکوټې ماشوم هم پوهېږي. نو ډېره د افسوس خبره ده، کم ملګري چې دا لګولی و زه به د هغوی نه هم تپوس وکړم، دوی زموږ دکان ته راغلي، زموږ سره رابطه وکړه چې موږ به درشو تاسو سره ملاقات وکړو، باقاعده موږ به د دې چې څه موږ سره شوي دي د هغې باره کې به موږ تاسو ته پوره خبره وکړو. نو چې کم کس دا لګولی دي هغه سره هم خبرې کوو، چې کم مصري دی هغه هم تاسو سره موږ ملاوو. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی ستاسو نوم څه دی جی؟ مهتاب. څه مسله وه تاسو چې دغه کله موټرسایکل د مصري ته ودرولو دوی جوړ کړ،
دوی تاسو ورته څه خبره اورېدونکو ته تاسو ووایئ چې څه حساب شوی یاره جي مونږ خو موټرسایکل راوستو مصري له او مونږ ټیک کړو پیسې مې ورکړلې ښه برابر شو بیا ده ته ما وویل چې دا پاتې پکې ولګوه زه ترې لاړم هغه موټرسایکل ما روان کړو خو تو نو بیا مې هغه موټرسایکل په ځای ودرېده بند شو ډول تلو نو بیا مې په بل پسې وتړلو را مې وستو دلته چې هم که د دې باندې د الله او د محمد صلی الله علیه وسلم نومونه ټول پې کمپلیټ قرآن مجیدو پې نو هغه بیا موږ مصري ته وویل چې دا لرې کړه هغه هم لرې کړه او بیا هم دلته دغه کړه را مو څه دې محسوس کوله څه ټایم کې چې دا تاسو دا پتې وکتې زړه له مې یره راله افسوس درته وشو خفګان وشو هغه ټایم کې تاسو څه محسوسول تاسو لکه دا چې وکتل لاول تاسو دا ټیک کړو نو هغې مطلب موټرسایکل مزل نه کوو څه مسله وه یاره جي موټرسایکل مزل نه کولو ډېر سخته یره پیدا شوه موږ سره چې یاره قرآن مجید د پاسه ناسته ده خو شکر دا چې زموږ پې زر نظر شو موټرسایکل نه ته بېرته مې هغه مصري له راوستو موږ پیسې مې ورکړې هغه موټرسایکل دی دا مې چې لرې کړه واپس ټیک دی هغه دی ګرځي خو یاره ډېره یره پیدا شو قرآن مجید د پاسه ناسته ده دا په خټو کې ځي په هر څه کې ورځي ډېر زیات تکلیف و دا بیا څه پیغام ورکې چې کوم موټرسایکل مصریان دي جوړونکي دي ورکشاپ دي هغوی ته دوستانو ته مطلب څوک دا لګوي هغوی ته تاسو څه پیغام ورکوئ چې دا د دې د کم طریقې سره مخنیوي وشي یاره جي مونږ دا وایو چې دا خو ډېر سخته ګناه ده او ډېر سخت هغه دی تاسو ټول کوشش وکړئ ټول دوکانونه هر څه دې چیک کړی شي چې یاره د دې معلومات وشي دا یوازې دلته نه دا به هر ځای کې دا حساب وي ځکه چې دا خو کمپني ده جوړ شوي دي چا جوړ کړي دي چا به رایستلي دا خو قرآن مجید د پاسه ناسته ده ټولو خلکو به دا روټي دوستانو څنګه چې دې ملګري خبره وکړه دا پټ پناه نه ده دا واقع هم دوی سره راغلی وه او دوی موږ ته د موټرسایکل مصري ما ته رینګ وکړو چې تاسو زما دوکان ته راشئ دا وګورئ نو زمونږ خو خپل دا خیال دی چې دا ویډیو څومره خوره شي او خلکو ته ورسي نو زه وایم چې د دې به ښه پوره معلومات وکړی شي او موږ به کوو انشاءالله مزید نور معلومات هم کوو کوم چې مصري دی موږ د هغې مصري سره هم خبره کوو چې هغوی دې باندې بسم الله الرحمن الرحیم ګران دوستانو څنګه چې تاسو ته موږ ویلي هغه پتې موږ راوړې او دلته کم دکان کې چې دا واقع شوی وه هغوی هغه موټرسایکل راوسته موټرسایکل چلېده نه نو هغه مصري سره به موږ خبرې وکړو هغه مصري سره به تاسو میلاو کړو چې دې پتو باره کې هغوی څه وایي او د هغوی رایه څه ده کوم دکان کې چې دا پتې اچولې شوې وي او بیا هغه کم چې موټرسایکل ته اچولې وي هغه واپس راوړي چې زما موټرسایکل نه چلېږي چې هغه پتې ترې لر کړې هماغه موټرسایکل او چلېده نو تاسو موږ هغوی سره میلاوو چې هغوی څه وایي السلام علیکم وعلیکم السلام حامد بھائی څه ویل غواړئ تاسو دې پتو باره کې دې پته دی چې پیله راوړلې که نه او څنګه پرتې وي دا داسې وي 15 دقسې وي او دې که چې دا کومه دغه آرن واله ده دی پې دقسې پیک کړې وه د ما یو ګاډي ته ور واچولې بور هم ورته وکړو چې هغه لاړې ګاډي د سره د ځای نه خوځېدو نه واپس راپسې راوستو چې ما پته ته وکتل په دې باندې ټول دا الله پاک نومونه لیکلي بس دا هم ته لرې ډقه ګاډی دی اوس ګرځي مطلب څنګه چې د تاسو کولاو کړې موټرسایکل ټیک شو خپل اټومیټک داسې موږ څنګه لرې کړلې بس هغه ورغلې په خپلې ګاډي ته ورخوته ولاړی پې او څه دا تاسو ته چا راوړی وي د هغوی کس تاسو نشاندګي کول پارټي راوړی وي هول سیل سامان راوړي کاري ډبه ده ورسره د هغوی تاسو سره موبایل کنټیکټ نمبر شته دی د هغوی نمبر په پیډ باندې لیکلی شوی موږ سره او دا څنګه تاسو سره وشته دی نور که ختم شوی دا موږ سره نور شته خو په نورو باندې نشته دی داسې لکه موږ پې دا راچڼ کړی که نه یو دوه پکې دي لکه پر پیک کې دي ګران اورېدونکو تاسو وکتل موږ ځو شکور صاحب ته نور هم د دې باره کې معلومات کوو او انشاءالله چې دا مهم به زموږ شروع وي تر هغه پورې چې موږ دوی ته رسېدلي نه او زموږ خپل کوشش دی چې دوی اسلام بې حرمتي څوک ونه کړي زموږ دغه کوشش دی نور څه هېڅ زموږ څه مقصد نشته دی او انشاءالله شکور ته ځو په دې لاره باندې نور څومره سپیر پارټیان دی هغوی سره هم دې باره کې خبرې وکړو تر هغه پورې موږ سره اوسئ ګران اورېدونکو څنګه چې تاسو ته موږ هلته دا وښول چې دا کوم چې کیلو دا دغه دی دا جوړ شوي دي نو موږ مختلفو سپیر پارټس دکانونو باندې ګرځو او د هغوی نه معلومات کوو چې آیا دا ټیک دي او که غلط دي دا جان بوجھ کې شوي دي که نه بوجھ کې شوي دي نو دغلته زموږ یو امیر صاحب هم دی چې دوی د سپیر پارټ خپل کاروبار کوي نو دوی نه به موږ دې باره کې یو څو تپوسونه وکړو راځئ السلام علیکم وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ
څنګه قاری صاحب خیر جی ټیک الحمدلله سره دعاګانې خیر خیریت دي خیر ستاسو نوم څه دی زما قاری ابراهیم نن دی قاری صاحب څنګه چې دا موږ تاسو ته دغه دا تاسو خیر وګورئ د موږ نور مې خدي دې باره کې تاسو څه ویل غواړئ چې کوم دا شایع شوي که څنګه چې غیر مسلمه کوي او موږ له فقار راځي چې یو مسلمان په خپل راپاسي او داسې یو حرکت وکړي چې په هغې موږ ته افسوس کیږي او بلکې افسوس پکار دی څه ویل غواړئ تاسو دې باره کې چې دا په غلطۍ کې شوي دي که نه جان بوجھ کې شوي دي دې سړي ته پته شته یا نشته د ده خلاف څه اواز چوتول غواړي او که نه اصل چې دا کار چې څوک کوي نو اصل کې خدا انسان چې کوم دی نو مسلمان نشي کېدلی او دا خو د اسلام توهین دی د قرآن او د حدیث توهین دی او چا چې څوک چې د قرآن او د حدیث توهین کوي نو الله جل شانه چې کوم دی هغه انسان د دنیا او د آخرت چې کوم دی نو د هغه لپاره تباه ده خو به هر کیف لکه داسې علامات چې څوک کوي دا زموږ د مسلمانان ازمش کوي او ګوري چې یار د مسلمانانو کې چې کوم دی نو څه ایمان شته که نه د مسلمانانو کې چې کوم دی نو د ایمان څه جذبه شته که نه دا مسلمانان ګوري چې بار بار چې کوم دی هغوی بار بار توهین وکړو او خاص کر اوس چې کوم دی دونه غټ توهین وکړو چې په دې پتو کې چې کوم دی نو دا څیز راولېږو په دې باندې چې کوم دی د علماو نومونه دي په دې باندې چې کوم دی د قرآن الفاظ دي او دې باندې چې کوم دی د قرآن توهین دی نو دې مخالفت پکار دی او دا لکه زمونږ ایمان دی چې یو سړی دې مخالفت ونه کړي نو هغه بیا مسلمان نشي پاتې کېدلی تاسو ډېره ښکلې خبره وکړه او قاري صاحب څه ویل غواړئ چې دې خلاف عوامو ته تاسو څه ویل غواړئ چې دې خلاف راوځي د دې تپوس وکړي شي یا څه قدم موږ چوت کو عوامو ته تاسو څه ویل غواړئ نو دې خلاف موږ دا خبره کوو چې پیغمبر علیه الصلاة والسلام حدیث ته یو ورځ صحابه کرامو سره روانو چې ویې کتو نو په لاره کې یو ګټه پرته وه نو پیغمبر علیه الصلاة والسلام هغه ګټه راواخیسته چې دا یو ضروري څیز دی هغه ګټه لرې کړه وارتوله بل یو یهودي چې کوم دی نو په لاره باندې را روانو چې ویې کتو په لاره کې ګټه پرته وه نو هغه ویل کیدای شي چې په علاقه کې چې کوم دی مسلمانان نه وي ځکه چې په لاره کې یو ضروري څیز پروت دی او چا نه دی پورته کولی نو زه وایم چې لکه دا زموږ د مسلمان دپاره ډېره ځای ته چې کوم دی نو د شرم خبره ده چې داسې یو کار کیږي او د هغې چې کوم دی نو مخالفت نشي کیدی د هغې چې کوم دی نو د هغې خلاف اواز نشي پورته کیدی نو موږ له پکار دی ټول مسلمان ته زما دا درخواست دی او زما دا اعلان دی چې هغوی راپورته شي او داسې خلکو چې کوم دی خلاف چې کوم دی اواز پورته کړي او خاص کر زموږ حکومت له پکار دی دا اوس چې کوم حکومت دی دې له پکار دی چې داسې خلکو خلاف چې کوم دی یو غټ مهم وچلی ډېره ښه ده موږ مختلف کسانو نه تپوسونه وکړو عوامو نه ډېر پکې دا خبره کوي چې د دې سړي ته به پته نه وي دا به بې تعلیمه وي نو زه وایم چې یو ورکوټي ماشوم هم وي تقریبا د 7-8 سال هغه خو د الله نوم خو پیژندی شي محمد صلی الله علیه وسلم نوم خو پیژندی شي نو دوی به دومره نه کتلی چې د پته په یو سایډ باندې دا کم چې زمونږ نومونه دي قابل احترام او موږ به د هغوی لکه بد نشو ویلی چې څومره علما دي د هغوی نومونه دي د محمد صلی الله علیه وسلم نومونه دي د الله پاک نومونه دي نو دا جان بوجھ کې شوي دي دوی به دومره دا کتلی نه دومره به دا نه پوه شوي لکه دا خو تاسو وایي قاري صاحب چې جان بوجھ کې دا نه دي شوي دا ښه سازش دی په سازش شوي دي تاسو دغه څه ویل غواړئ موږ د دې باره کې دا خبره کوو دا یو سازش دی او دا قصدن شوي دي داسې جان بوجھ کې نه شوي او نه چې کوم دی انسان په خطا یو کار به چې کوم دی یو پته به داسې شوي باقاعده دا خو هغوی ګوري باقاعده هغوی ټسکۍ ته پوه شي داسې یو پته خو نه چې موږ له رالو دا په زرګونو پتې رالې او په هغې باندې چې کوم دی د الله او د الله د رسول نومونه دي په هغې باندې د علما نومونه دي نو خیر یو غلطي او پیره سړي نه وشي نو بار بار یو سړي نه چې کوم دی نو بار بار غلطۍ نه کېږي نو لحاظه زما خو درخواست داري چې دا قصدن شوي دي او دې چې کوم دی نو مخنیوی دې وشي ډېره مهرباني قاري صاحب ډېره مهرباني تاسو وکتل اورېدونکو څنګه چې دا پتې موږ مختلف علاقو کې تپوسونه کوو او کو لګیو نورم چا سره دا دي موږ د دې کوشش کوو چې دا د هغوی نه راوالو مزید نور دا چاته وانه چولی شي نو زموږ همدغه سوچ دی چې د اسلام بې حرمتي ونه شي موږ به خپل اسلام په خپله خیال ساتو د اسلام پیغام امن دی نو موږ امن غواړو چې مزید دا ونه کړي شي موږ نور دکانداران نه هم تپوسونه کوو تر هغې پورې موږ ته اجازت راکړي اسلام دوستانو څنګه چې تاسو وکتل موږ مختلف کسانو نه تپوسونه وکړو دا مختلف علاقې موږ رانیولې دي د یو کس نه تپوس کوو چې دې پتو باره کې موږ راوتي وو چې دا کم ځینې کسان وایي چې دا جان بوجھ کې شوي څوک وایي چې دا ته په بې تعلیمه کړي دي د دې څه علم دوی ته نشته نو دغه باره کې موږ مختلف چې کوم زموږ قاریان صاحبان دي دوی نه تپوسونه کوو چې دوی دې باره کې څه وایي آیا دا ټیک دي غلط دي د دې خلاف څه کول پکار دي عوام ته څه ویل غواړي او حکومت ته څه ویل غواړي کوم چې جوړونکي دي هغوی ته څه ویل غواړي نو موږ به د یو نه تپوس کوو راځئ موږ سره السلام علیکم
وعلیکم السلام. ستاسو نوم دی؟ محمد شعیب. قاری صاحب دا پته تاسو کتې شه دې ته تاسو په کم نظر کا دا ډېر غټ ظلم دی او دا چې کوم دی د مسلمانۍ خلاف یو سازش شروع دی. اندازه د شي ځکه چې دا نه چین جوړ کړی دی او نه بل ملک جوړ کړی دی، پاکستان کې کیږي او حکومت د دې ازادي ورکړې ده. ځکه د ازادۍ په اندازې باندې ځکه چې د دې سلماني کیږي او غیر چاپیره شکور یو سایډ ته بازار دی او دا خلک دا شي نه راوړي، نو دا به زموږ په خاریو کې یو خاریو کې څوک دې ته دونه نظر نه کوي. دا خو دلته دا زموږ کم مصریان چې دي دا مسلمانان دي، 15 وخته مونځ کوي او د ایمان په جذبه باندې دوی دا چې کوم دا ټاپس وغیره دا اشتهارات او دا نقشې چې کوم دي دا پرپرکی دا خلک جوړي، نو دا زموږ د مسلمانۍ خلاف یو بغاوت دی او دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم خلاف یو بغاوت دی او دا د هغه د دین د خلاف یو بغاوت دی. حکومت له دې باندې پوره باندې د بندیز او د دې چې دا چې شیا کړی د دې مخنیوي پکار دی او کم از کم چې زیات نه زیات سزا د خلکو په مخ کې ورکړی شي چې بیا څوک د ګستاخی نه کوي. ځکه چې حکومت خو تر دې پورې وکړه چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم کوم خلاف هغه آسی عملونه خبرې کړې وي او هغه کلاو په کلاو باندې بری کړله، نو دا خو هغوی ته هېڅ یو خبر هم نه ښکاري. خو موږ مسلمانان یو، پښتانه یو او په پښتنو کې الحمدلله ښه غیرتي خلک یو، د غیرتي علاقې یو، نو حکومت په دې باندې څه بندیز ونه کړو، نو که موږ څه وکړه د هغې به خلاف د دې خلاف موږ څه وکړه نو حکومت به د هغې ذمهواري. ځکه چې موږ د خپل ایمان او په خپل غیرت باندې هېڅ یو سمجوتا او هېڅ یو دغه ته نه یو تیار چې حکومت په هغې باندې موږ غلي کړي یا دغه وکړي. خو اول حکومت له پکار دي چې په دې باندې خپل ایکشن والو دې دپاره څنګه چې د ګرانۍ دپاره یو ټیم مقرر کړی دی، نو دغه شان د پاکستان ملک چې کوم دی دا د دین په کلمې په لا اله الا الله باندې آزاد شوی دی او دا دعوه کوي چې پاکستان کا مطلب کیا ہے لا اله الا الله. نو دا لا اله الا الله هم مطالبه غواړي، یوازې په وینا باندې دا نه ده چې موږ لا اله الا الله وویلې، نه، لا اله الا الله د یقینونو تبدیلی ده، محمد رسول الله طریقو تبدیلی ده. زمونږ رسول الله صلی الله علیه وسلم چې کوم دی د دې شي هېڅ چرې د آدم علیه السلام نه واله تر عیسی علیه السلام پورې د یو پیغمبر خلاف خبره نه ده کړې او هغه ټولو باندې زمونږ ایمان دی. نو خلکو هم دا پکار دی چې زمونږ په ایمان کې ګوتې نه وایي، زمونږ په عقیدو کې ګوتې نه وایي او زمونږ د رسول الله صلی الله علیه وسلم یو قسم چې کوم دی بغاوت خبرې نه کوي. قاری صاحب څنګه چې ښکاري غیر مسلمه یو حاکه جوړه کړي موږ ټول روزو سړکونو ته، تاسو عوام ته څه ویل غواړئ چې کم دا زموږ پښتون رور به کړي، دا به بل چا نه کړي، دا په دې علاقو کې شوي دي. دوی ته تاسو یو پیغام ورکړئ، عوام ته یو پیغام ورکړئ، خبره به موږ ختمو په لنډو. تاسو عوام ته پیغام ورکړئ چې څوک دا لګوي، مصریان دا لګوي ورکشاپ کې، هغوی ته تاسو یو نږدې لنډو ټکو کې یو پیغام ورکړئ چې دې نه پرهیز وکړي او دا ونه لګوي او موږ خپل یو لار اختیار کړو. څنګه چې موږ مخکې څه کلونه مخکې ډنمارک یو وزیر اعظم یا صدر د دې خلاف یو خبره کړې او موږ راووتو او موږ خبره وکړله. دغه شان زه د خپل عوامو ته چې دا په پاکستان کې شوي دي، زموږ په دې سرحد کې یا ضلع چارسده یا تحصیل تنګي یا شیرګل ارد یا مردان خوش علاقو کې شوي دي، نو موږ د خپلو پښتنو وروڼو ته او مسلمانانو وروڼو ته وایو چې مکمل روزئ او خپل ځان د رسول الله صلی الله علیه وسلم دپاره د هر شي نه د ګزار نه ویرېږئ او نه د لرګي نه ویرېږئ او چې کوم دی که تحصیل ته تګ غواړي که عدالت ته تګ غواړي او یا لارې بندول غواړي، خو چې د دې مخنیوی وشي او دا خلک د دې نه مکمل پرهیز وکړي چې بیا د رسول الله صلی الله علیه وسلم کومه خلاف خبره کیږي چې هغوی په خپله یریږي او لرزیږي. ډېره مهرباني قاري صاحب، تاسو ډېرې ښکلې خبرې وکړې او دوستانو موږ به د بل حاجي صاحب نه تپوس وکړو چې دوی دې باره کې څه ویل غواړي. بس نږدې ټکو کې به یو څو تپوسونه به ترې وکړو چې دې باره کې دوی څه وایي. السلام علیکم بابا. السلام علیکم. مسلمانانو د دین توهین په قسمه قسم طریقو باندې شروع شوی دی، بیا خصوصا په دې حکومت کې زیات تر دا کار شروع شوی دی. نو دا ډېره د افسوس خبره ده چې موږ مسلمانان په کومه خبره باندې مسلمانان یو چې هغه د لا اله الا الله محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د الله حکمونه منل او د جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم طریقې او د دې بیا توهین کېږي. نو په دې باندې زموږ پیغمبران علیه السلام ټولو جهادونه کړي دي، ورسره صحابه په هغه کې شریک وو، هغوی مرسته کړې ده، د هغوی په مرسته باندې دا دین تر دې وخته پورې کامیاب وچلېدو. اوس زموږ په دې وخت کې په دې دور کې د دین توهین په قسمه قسم طریقو باندې شروع دی. څوک مخکې یو موقع کې په چپړو کې د الله نوم په یو طریقه لیکلی شوی او ښه دا وه چې یو تعلیم یافته په هغې پسې وروستو روان و چې هغه یې وکتل نو هغې باندې الله نوم و
په هغې باندې بیا خلک راووتل زخه هغه شی خو بند شو بیا په هغه کې څه نه څه مسلماني وه چې حکومت ته هغه خبره ورسېدله کارخانې والا یا بند کړل کارخانه بنده کړله یا هغه سیمپل بدل کړو هغه څیزې بدل کړو هغه څیزې ختم شو بیا چې کوم دی اوس د فقه زموږ دا مسله ده چې ګوره که مونږ جومات جوړو که نه نو قرآن پاک له به وروستو المارۍ نه جوړو دې ته زموږ شا راځي قرآن پاک له به مخامخ کتاب خبر دا ده چې دې ته بیا سجده راځي دا که بیا مونږ په داسې جوړو په جومات کې المارۍ د کتابونو دپاره دې کې د الله نوم یې کلمې طیبې پکې دې کې قرآني آیاتونه نو د دې وجې نه مونږ به دا ښې طرف ته جوړو یا به ګش طرف ته جوړو چې زموږ اړه خو دې ته راشي خو چې مطلب نه ورته سجدې شکل جوړېږي او نه چې کوم دی دې ته قرآن پاک ته شا راځي او دا کم څیزونه چې شروع شوي دي دا موټرسایکلو کې لګي ټیک د موټرسایکل والا غریب به پرې نه پوهېږي چې دا څه لیکلي دي پرې خو بیا هم په دې باندې چې کوم څوک پوه شي او موټرسایکل والا د هغې نه انکار وکړي چې دا څیز نه لګي ځکه چې دا که شاته راځي اکثر یا د خپو لاندې راځي یا د بدن نه لاندې راځي نو دا عتق دی دا د اسلام توحید دی دا د قرآن پاک توحید دی د الله د نوم توحید دی د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د رسالت توحید دی نو مونږ آخر بیا مسلمانان په څه باندې شو چې مونږ په دې باندې دین سر قربان نه کړو مونږ په دې باندې یې توی نه کړو یا خپلې یا د بل چا چې څوک دا غلط څیز کوي نو بیا خو زموږ مسلماني په ځای پاتې نه شوه حاجي ډېره مهرباني بابا تاسو ډېرې ښکلې خبرې وکړې او ډېر ښکلی پیغام هم ورکړ عوامو ته کتونکو تاسو به یو بل قاري صاحب نه به موږ تپوس وکړو السلام علیکم وعلیکم السلام بسم الله الرحمن الرحیم قال رسول الله صلی الله علیه وسلم من عاد لي ولي فقد أذنته بالحرب او كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مسلمانانو ورونو دا کم کار چې شوی دا انتهایی افسوسناک عمل دی دا د الله رب الجلال ذات چیلنج کول دی یو سیزونه داسې دي چې باغې کې الله رب الجلال خلکو ته د جنگ اعلان کړی دی باغې کې یو دا سیز دی چې څوک د الله رب الجلال اولیاء سره د جنگ اعلان کوي الله رب الجلال فرمایي زما د هغې سره د جنگ اعلان دی څوک زما د اولیاء توهین کوي څوک زما اولیاء ته ردې بدې وایي هغې ته الله رب الجلال د جنگ اعلان کړی دی په دې څیزونو چې دا څومره نومونه دي یا خو د الله رب الجلال نوم دی یا د علماو نومونه دي خو د الله نوم ورسره ملاو دی لہذا دا کار ډیر شنی او بد کار دی دا د مسلمانی چیلنج کول دی دا علما چیلنج کول دی دا د هر مکتب فکر خلک چې کوم دی هغه چیلنج کول دی څوک چې د اسلام سره تعلق ساتي د دین سره تعلق ساتي د مذهب سره تعلق ساتي دا د هغې مسلمانی چیلنج کول دی لہذا منګه مقتدر ادارو ته چې هغه زموږ حکومتي ادارې دي سرکاري ادارې دي موږ هغې ته چې کوم دی ډېر په عاجزۍ سره التجا او درخواست کوو چې د دې څیزونو روکتام دې په خپله باندې وکړي او که بیا د هغې د لاسه دا کار نه کېږي نو انشاءالله العزیز موږ به خپل سرونه قربانو خو د دین دفاع به کوو موږ به د علماو دفاع کوو او موږ به د خپل شریعت او د اسلام دفاع کوو موږ به د خپل قرآن او د خپل مذهب دفاع کوو په هر محاذ کې موږ دا دفاع کړې ده موږ د چا نه رستو شوي نه یو خو چې بیا هم مقراشي او موږ دا خلک مجبوره کړي انشاءالله موږ به سړکونو ته راوځو د دې څیزونو تپوس به کوو په قرآن به خپل سر قربانو د الله رب الجلال په شریعت او په دین به خپل سر قربانو نو موږ دغه مقتدر حکومتونو ادارو ته چې کوم زموږ غټې ادارې دي هغې ته موږ ډېر چې کوم دی په عاجزۍ دا خبره مخې ته ږدو چې د دې څیزونو روکتام دې وکړي او بل زموږ مسلمانان وروڼه چې دي هغه په بازار کې یو څیز اخلي لاول دې په مارکیټ کې هغه څیز ګوري چې یاره دا سیز د کمې شي سره تعلق ساتي د دې هغه منشا څه دي یعنې دا د مسلمان عقیده چیلنج کول دي د مسلماني چیلنج کول دي چې څوک په خپلو علماو باندې چې کوم دی هغه د ننګونه کي په خپل قرآن ننګونه کي په خپل اسلام ننګونه کي یا به د څه مسلماني نو دا زمونږ مسلماني چیلنج کول دي لہذا موږ ټول کاروباري ملګرو تجار تاجران چې کوم دي هغې ته دا خواست کوو چې په مارکیټ کې ته یو څیز اخلې لاول هغه څیز وګوره چې یاره دا څیز څنګه دی زما دپاره د استعمال جایز دی او که جایز نه دی نو دا د الله رب الجلال قهر ته چیلنج ورکول دي د الله قهر ته دعوت ورکول دي لہذا موږ د دې څیزونو ډېر مذمت کوو فورس جوش چې کوم دی د دې مذمت کوو او باقاعده که داسې کارونه څوک کوي نو انشاءالله موږ به برپور احتجاج کوو سړکونو ته به راوځو لارې به بندو او د دې روکتام او مخنیوي به د حکومت نه غواړو وما علینا الا البلاغ ولا حول ولا قوت
ډیره مهرباني قاري صاحب. کتونکو تاسو وکتل څنګه چې د قاریانو صاحبانو دا خبره وکړه، دغه شان په ګڼ تعداد عوام هم راټول شوي دي او تاسو ته ښکاري نیغ په نیغ کتی شي چې دوی د دې فرزور کم چې دوی وایي چې دا صحیح نه دي شوي. عوام ته هم اپیل کوي چې تاسو د دې شیز نه پرهیز وکړئ او بل دا دې باندې چې کوم پیسه ګټلی کېږي دغه هم په حرامو کې راځي. نو تاسو کتی شئ، موږ به دلته عوامو نه هم تپوس وکړو چې دوی دې باره کې څه وایي. السلام علیکم. دوی خبرې نشي کولی، خو خیر بس تاسو وکتل قاریانو صاحب.